الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الله عز وجل في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر. صدق الله العظيم. تر حمد صلاة و سلام وروسته د لیلة القدر د مبارک شپې فضائل، خصوصیات او ځانګړتیاوې. د دغه عظیم شان شپې په هکله یو بشپړ صورت په قرآن کریم کې نازل شوی. دغه ستره شپه ده چې مثال نه لري. الله تعالی پکې په لږ عمل زخ ډېر ثواب ورکوي. دغه شپه اسلامي امت ته د الله تعالی لخوا ستره ډالۍ، لوی احسان او پیرزوینه ده چې دغه امت ته اختصاص کړې ده. دغه مبارک شپې ته قدر وایي، یعنی ستر او عظیم شان شپه چې په دې کې قرآن کریم نازل شوی، او هم په دغه شپه کې د یو کال پلان د مرګونو، طوفانونو، د نړۍ د حوادثو، د بربادو، نیکبختو، د عزتمندو او ذلیلو خلکو لیست ملایکو ته سپارل کیږي. دغه شپه ډېرې ځانګړتیاوې، خصوصیات لري، او هغه دا چې دغه شپه الله تعالی د قرآن عظیم شان په نزول سره مشرفه ګرځولې ده. په همدې شپه ټول قرآن عظیم شان د لوح محفوظ څخه زموږ د دنیا د لومړي اسمان د بیت العزت مقام ته راکوز شوی، او بیا د همدغې شپې د سباوون په رڼا کې جبریل رسول الله مبارک ته د علق د صورت 15 لومړي آیاتونه راوړي، او دغې لړۍ 23 کاله دوام موندلی. دویم، الله تعالی په دغه شپه کې د نیک عمل اجر او ثواب د زرو میاشتو څخه غوره بللی دی. امام مجاهد رحمه الله د دې آیات په تفسیر کې لیکلی دی: لیلة القدر خیر من 1000 شهر. معنا دا چې په دې شپه نیک عمل، لمونځ او عبادت د زرو میاشتو څخه غوره ده. دا په دې امت د دې د عمرونو د لنډوالي، د نورو امتونو د اوږدو عمرونو له کبله ستر احسان دی. په یو روایت کې راغلی دی چې رسول الله مبارک یو ورځ د بني اسرائیلو د 4 تنو یادونه وکړه چې 80 کاله په عبادت کې مشغول وو. نو اصحاب کرام ډېر حیران شول. په دغه مهال جبریل رسول الله مبارک ته راغی چې الله تعالی ستا امت ته د لیلة القدر شپه ورکړې ده، او دغه مبارک صورت یې راوړ: انا انزلناه فی لیلة القدر. دغه شپه د هغه څه نه چې تاسو ورته حیران وئ ډېره غوره ده. نو رسول الله او اصحاب کرام پرې ډېر خوشحاله شول. په یو بل روایت کې راغلی دی چې په بني اسرائیلو کې یو شخص به د شپې تر سهاره په عبادت کې مشغول و، بیا به یې ټوله ورځ له دښمن سره په جهاد کې تېروله. اصحاب کرام ورته حیران وو. نو الله تعالی سورة القدر را نازل کړ. دریم، د دغې شپې قیام او مونځ د ایمان په اساس او د ثواب په نیت د تیرو ګناهونو د بخښنې وسیله ده. د ابو هریره رضی الله عنه څخه روایت دی، رسول الله مبارک فرمایي: من قام لیلة القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري. څوک چې د قدر شپه په عبادت رڼه کړي د ایمان او د ثواب د غوښتنې په بنسټ، د ده دپاره به تیر پخواني ګناهونه به ټول معاف کړی شي. څلورم، رسول الله مبارک موږ ته خبر راکړی چې یو څوک د دغې شپې د خیر څخه بې برخې سي، نو هغه د ټولو خیرونو څخه بې برخې شوی دی. د ابو هریره رضی الله عنه څخه روایت دی: لما حضر رمضان قال رسول الله صلی الله علیه وسلم. کله چې د رمضان میاشت راغله، رسول الله مبارک فرمیل: قد جاءکم شهر رمضان شهر مبارک. بېشکه تاسو ته د رمضان میاشت راغلې ده چې مبارکه میاشت ده. افترض الله علیکم صیامه تفتح فيه ابواب الجنه وتغلق فيه ابواب الجحیم. الله تعالی د دې روزې په تاسې باندې فرض ګرځولي دي. په دې کې د جنت دروازې پرانیستل کیږي او د جهنم دروازې بندول کیږي، او په دې کې سرکشه شیطانان بندولی سي. فیه لیلة خیر من 1000 شهر. په دې کې یوه شپه ده چې د زرو میاشتو نه غوره ده. څوک چې د دغې شپې د خیر نه محروم سي، نو هغه یقینا د ټولو خیرونو نه محروم کړ شوی دی. دا حدیث امام نسائی ذکر کړی دی. پنځم، په دې شپه کې ملایکې ځمکې ته راکوزیږي، او د یو کال د عمرونو، روزۍ او نورو حوادثو یو کلن پلان ملایکو ته سپاري. له ربیعه بن کلثوم څخه روایت دی، هغه وایي چې زه د حسن بصري څخه ومه. یو شخص ورنه پوښتنه وکړه چې د لیلة القدر شپه په هر یو رمضان میاشت کې وي؟ په ځواب کې ورته وویل: هوکې، په هر رمضان میاشت کې وي. په دغه شپه د ټولو چارو پرېکړې صورت نیسي، لکه د یو چا د مرګ نیټه، رزق او داسې نور. شپږم،
دغه شپه د شیطان د ټولو شرونو څخه سالم او روغه ده. امام ابن جریر رحمه الله د الله تعالی د دغه قول برخې الله تعالی فرمایي سلام هي حتی مطلع الفجر. د دې برخې په باره کې امام ابن جریر وفرمیل چې دغه شپه له پیله تر پایه تر سبا پورې له ټولو شرونو څخه محفوظه ده. امام مجاهد رحمه الله فرمایي چې شیطان په دغه شپه کې په ناوړه چارو او اذیت رسولو کې نیمګړی دی. د دغه شپې د پټوالي حکمت او مصلحت څه ده؟ الله تعالی دغه شپه له خپلو بندګانو پټه کړې ده تر څو مؤمن مسلمان په لسو وروستنیو شپو کې په عبادت او اطاعت کې هڅاند اوسي. که چېرته خلکو ته څرګنده وایي نو بیا به خلکو په نورو شپو کې د عبادت په اړه د تنبلۍ څخه کار اخیستلی. البته دغه شپه ځینې ځانګړتیاوې لري چې له اطمینان انوارو او برکاتو څخه عبارت ده چې نورې شپې نه لري. اوس پوښتنه دا ده چې موږ څنګه د دغې شپې په موندلو بریا ترلاسه کولی شو. د دغې شپې د موندلو لپاره لازمه ده چې د رمضان په آخري لسو شپو کې ولټو او دا کار په دې سره ترسره کیدی شي چې په عباداتو نیکو چارو کې هڅاند اوسیږو. په خاص ډول طاق شپې 21مه 23مه 25مه 28مه او 29مه شپه باید په عبادت باندې رڼه کړو. مسلمان ته اړینه ده چې په نفلو او تلاوت او ذکر سره رڼه وساتي. د مؤمنانو مور حضرت عایشه فرمایي چې کله به د رمضان وروستنۍ لس شپې راورسېدې رسول الله مبارک به ټوله شپه رڼوله، خپل اهل و عیال به یې راویښاوه او په جومات کې به یې اعتکاف کاوه، خپله ملا به یې ټینګه تړله. په دعا کې ډیره هڅه او کوښښ پکار ده. د مؤمنانو مور حضرت عایشه فرمایي ما رسول الله مبارک ته وویل ای د الله تعالی پیغمبره که زه په لیلة القدر پوه سوم نو کومه دعا به کومه؟ رسول الله مبارک راته دغه دعا وښودله اللهم انک عفو تحب العفو فاعف عني رواه ترمذي. ای الله ته عفو کوونکی او ته عفو خوښوې نو له ما نه عفو وکړې نو ما ته عفو وکړې. د قدر د شپې د نښانو څخه سکینه و اطمینان او په عبادت کې خوند و لذت ده چې په نورو شپو کې نه وي. همدارنګه د لیلة القدر شپه معتدله آب و هوا لري چې نه پکې یخني وي او نه ګرمي وي. د لمر خاته په مهال د لمر رڼا کمزوري وي. په پای کې د الله تعالی له ستر دربار څخه غواړو چې موږ د دغې مبارکې شپې ته ورسوي. موږ ته د دې روژه او قیام لمونځ او عبادت په سمې طریقې سره را په برخه کړي. له موږ څخه دې راضي او موږ ته د دې اجر را په برخه کړي. د خپل هېواد د سرلوړۍ، ارامۍ، سوکالۍ، خوشحالۍ او له فتنو و بربادیو، جهل او فقر څخه د پناه غوښتلو او د اسلامي امت د یووالي، سرلوړۍ، کامیابۍ او برلاسۍ او د مظلومو پرګنو په ځانګړې توګه د خپل ګران هېواد فلسطین، سوریې او کشمیر د مجاهد ولس لپاره او په همدې توګه د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د مجاهدینو لپاره دعاء علينا بريخي. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.